أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. سورة المائدة یوسل شپږم نمبر آیات ته. مخکې آیت کریمه کې الله رب العالمین حکم وکړلو په حفاظت د نفسونو باندې. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مومنانو په تاسې باندې ذمہواري د خپلو نفسونو ده. د آیتونو کې به اوس الله رب العالمین حکم کوي په حفاظت د مال باندې. حفاظت د مال دپاره طریقه ذکر کوي او حاصل او خلاصه دا د کله چې تاسې سفر کوئ او تاسې ته هغه علائم د مرګ راښکاره شي نو به تاسې وصیت وکړي. دوه کسانو ته تاسې خپل وصیت وکړي، که هغه مسلمانان وي او دارنګه که کافران وي، خو دوه وصیان د ځان دپاره جوړ کړي تر څو ستاسې د دې مالونو حفاظت وشي. نو د آیت کریمه کې به الله رب العالمین قانون ذکر کوي او حکم به کوي دپاره د حفاظت د مالونو. د آیتونه په ظاهري لحاظ باندې لږ ګران دي، ولیکن کله چې د شان نزول نه انسان خبر شي، د واقعي نه خبر شي، نو د آیتونه زیات اسانیږي. امام بخاری رحمه الله او نور محدثین او مفسرین د دې شان نزول دا ذکر کړی دی چې مسلمانو د بدیل بن ورقاص سهمی رضی الله عنه په نوم باندې د شام ته تلو د تجارت لپاره، او د سره دوه نور ملګري وو چې یو تمیم الداري او بل عدی ابن بداو. دا تمیم الداري او عدی ابن بدا دا نصرانیانو. هغه وخت کې تمیم الداري رضی الله عنه ایمان نو راوړی، نو دوی شام ته لاړل او تجارت یې وکړلو. نو د بدیل ابن ورقاص سهمی رضی الله عنه ته زیاته فایده وشوه او ډېره ګټه ورته وشوله. خو لیکن هلته د مرګ بعضې علائم په د باندې ښکاره شولو، مریض شولو او دی پوه شولو چې زه نور مړ کېږم. نو د خپلو دوه ملګرو ته چې په سفر کې ورسره ملګري وو، نو دې ته وصیت وکړلو چې دغه زما مال دی او دا به زما اهل ته وسپارئ. خو دوی یو کار وکړلو چې یو لیست یې د سامان ولیکلو او په دې سامان کې مخفي او پټ کېښودلو. نو بدیل ابن ورقاص سهمی رضی الله عنه هلته وفات شلو او دوی دا سامان را روان کړلو. په لاره کې د هغه نه یو جام چې هغه د سپینو زرو او سره زر هم پکې ګډ شوي وو، معنا دا ده چې هغې نه تاو شوي را تاو شوي یا هغه جوړ شوی و په سرو زرو باندې. نو هغه جام دوی ترې غلا کړلو. کله چې سامان راوړلو او د دوی ورثو ته یې وسپارلو، هغوی چې را وسپړلو ګوري چې یو لیست پکې دی او په هغه لیست کې دغه د سپینو زرو جام دا نشته دی. نو د بدیل بن ورقاص سهمی رضی الله عنه ورثه راولګېدل او په دوی باندې دعوه وکړله چې تاسې د دې سامان نه یو جام پټ کړی دی. نو هغوی انکار وکړلو. هماغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فیصله راوړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم تمیم الداري او عدی ابن بدا ته قسمونه ورکړل، ځکه هغه مدعا علیهما و، هغې باندې دعوه شوې وه او کله چې مدعا علیهما انکار وکړي نو هغې ته قسم ورکولی کېږي. نو هغې قسم وکړلو، دوی بری شولو. څه وخت وروسته دغه جام په مکه کې ښکاره شولو او دوی خبر کړی شو چې دغه عدی ابن بدا او تمیم الداري خرڅ کړی دی. نو دوی یو ځل بیا راپورته شو، دا ورثه د بدیل ابن ورقاص سهمی رضی الله عنه ورثه راپورته شو، بیا دعوه وکړله چې دا دوی دروغ باندې قسم کړی دی او دا جام دوی پټ کړی دی او دغه مکه کې خرڅ کړی دی. نو کله چې دا خبره ښکاره شوله او دوباره یې دعوه وکړله چې دوی په دروغ باندې قسم کړی دی، نو هغوی راولګېدل د دغه جام د ملکیت دعوه یې وکړله چې دا موږ د بدیل ابن ورقاص سهمی نه په پیسو باندې اخیستی دی، دا زموږ خپل جام دی او دا موږ اخیستی دی. نو دې ځای کې د بدیل ابن ورقاص سهمی رضی الله عنه دا ورثه راولګېدل
د هغې د ملکیت نه انکار وکړلو چې نه دا ستاسې ملکیت نه دی. نو هغې د ملکیت دعوه کړې وه. اوس دلته چې دی د بدیل ابن ورقا سهمي رضی الله عنه دا ورثه دا انکار یې وکړلو د هغې د ملکیت نه. نو کله چې دوی انکار وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته قسمونه ورکړل. دوی راولګېدل قسمونه یې وکړل چې نه دا د ملکیت نه دی ځکه قرائن هلته موجودو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګېدل او د دوی دپاره فیصله وکړله چې دا جام د دوی دی. څه وخت وروسته تمیم داري رضی الله عنه ایمان راوړلو. هغه خپله په دې باندې اقرار وکړلو چې و دا مونږ پټ کړی او دا مونږ په مکه کې خرڅ کړی او نیمې پیسې عدي ابن بده اخیستې وې او نیمې پیسې ما اخیستې وې. نو دا آیاتونه اصلا د دې واقعې باره کې نازل شوي دي. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی شهادت بینکم گواهی بینکم په مابین ستاسې کې. گواهی نه مراد گواهان مقرر کول دي یا وصي جوړول دي. چاته چې وصیت کېدلی شي هغه انتخابول او جوړول. اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم الموت یو ستاسې ته الموت مرګ ورته نږدې شي د مرګ علایم ورته راشي حین الوصیت په وخت د وصیت کولو کې اثنان دو کسان دي ذوا عدل عادلان دو انصاف والا او دو د عدل والا کسان انتخابول او مقررول دي منکم دستاسینا. معنا دا چې د مسلمانانو نه یو دو کسا گواهان ونیسئ او آخران یا نور دو من غیرکم سوا استاسینا یعنی د کافرو نه دو کسان گواهان ونیسئ. دی باب د وصیت کې چې د کافرو گواهی دا هم معتبر ده او قبلیږي. دا یو خاص موضوع دی چې الله رب العالمین دلته جواز ورکړی دی. ان انتم کتاسی ضربتم سفر کوئ فی الارض پزمکه کې فاصابتکم نو ورسیږي تاسې ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ علایم تاسې ته راشي مریضي تاسې ته راشي چې تاسې پوهیږئ چې نور زه مړ کېږم نو بیا وصیان مقرر کړي او ګواهان مقرر کړي. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله که چېرته دوی مدعا علیهما وګرځېږي په دوی باندې دعوه وشي نو بیا به دوی حصاروي وروسته د لمانځه نه به دوی بیا قسمونه کوي. تحبسونهما حصاروي به دې دواړو لره من بعد الصلاة وروسته د مانځه نه وروسته د دې د وجې نه چې پته ولګېږي چې دا مسلمانان دي که کافران دي. په دغه واقعه کې تمیم الداري او عدي ابن بده دا د مازدیګر د لمونځ نه وروسته ایثار کړی شو. ویقسمان نو قسم به کوي دواړه بالله په الله ان ارتبتم که شک کوئ تاسې که ستاسې ورباندې شک وي دا نه چې هسې خلک رانیسئ او په هغې باندې دعوې کوئ نو دوی به څه وایي په خپل قسم کې به دا وایي لا نشتري نه اخلو مونږ به په دې سره ثمنا قیمت په دې قسم سره مونږ څه بدله او قیمت او مال نه اخلو. ولو کان ذا قربا اگر کې وي دا ذا قربا خپلوان دا چې ورته قسم خوړلی کېږي دا اگر که خپلوان وي او په دې سره مونږ څه قیمت او څه بدله نه اخلو. ولا نکتمو نه پټو مونږ شهادت الله شهادت د الله تعالی گواهی د الله دا مونږ نه پټو. انا اذا لمن الآثمین انا یقینا مونږ اذن دغه وخت کې بل من الآثمین خامخا د ګناهګارو نه یو. چېرته مونږ داسې کار وکړو چې ګواهي پټه کړو او یا په قسم سره چې دی څه بدله او مال او عوض واخلو نو مونږ به د ګناهګارو نه یو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما اوس که چېرته د هغوی دروغ ښکاره شولو د هغوی خیانت ښکاره شولو نو اوس به د دې ورثو نه دوه کسان راپاڅېږي او د هغوی په ځای باندې به ودرېږي او دوی به قسمونه وخوري چې نه دوی دا قسمونه په دروغو باندې خوړلي دي او دوی دا خیانت کړی دی. فإن عثر نو که خبر وکړی شو علی انهما علا په دې انهما چې یقینا دې دواړو استحقا کړی د اثما ګناه دغه دواړو کسانو چې قسم خوړلی دی په دروغه باندې قسم خوړلی دی. فآخران نو نور دوه کسان یقومان ودرېږي به مقامهما په ځای د دې دواړو من الذین د هغه کسانو نه استحق علیهم چې دعوه د حق شوي د علیهم په هغوی باندې الاولیانې چې هغه نږدې دي مړي ته. معنا دا ده چې هغه ورثو نه به دوه کسان ودرېږي چې هغې باندې دعوه د ملکیت شوې ده نو دغه ورثه به ودرېږي او دوی به قسمونه وخوري. فیقسمان نو قسم به کوي بالله په الله
لشهادتنا چې خامخا گواهی زمونږه حق ډیره رښتینی ده من شهادتهما د گواهی د دې دواړو نه د دواړو اولنو کسانو چې کومه گواهی کړې د هغې نه زمونږه گواهی ډیره رښتینی ده وما اعتدینا او زیاتې نه دی کړی مونږه انا یقینا مونږه اذن په دغه وخت کې بل من الظالمین خامخا د ظالمانو نه یو که چېرته مونږه زیاتې کړې وي نو مونږ به ظالمانو نه یو نو په دې دویم صورت کې اوس هغه خلک چې هغوی دا جام پټ کړی و هغوی مدعیان وګرځېدل ځکه ملکیت دعوه وکړله او دوی منکر شول چې دا ستاسې ملکیت نه دی دا ورثه د بدیل ابن ورقاص سهمي رضی الله عنه نو دوی منکر وګرځېدل نو دوی ته قسم راجع شولو دوی قسم وکړلو نو د قسم نه وروسته بیا فیصله د دوی په حق کې وشوله ذلك ادنى ان یأتوا بالشهادة على وجهها آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین فائدہ دې طریقې ذکر کړي چې په دې کې فائدہ دا ده چې خلک به په صحیح طریقه باندې گواهی کوي او د الله رب العالمین نه به ویریږي چې څنګه دوی دا قسمونه را واپس نشي ذلک دا طریقه ادنا ډیره نږدې ده ان یأتوا ان دیتا یأتوا چې راتلل به کوي دوی بالشهادت په شهادت او گواهی سره علی وجهها په طریقې د هغې په خپله طریقه باندې به دی گواهی ته راتګ کوي او یخافو یا به ویریږي ان ترد چې واپس بشي ایمان قسمونه دا قسمونه دی ورثو به واپس شي بعد ایمانهم وروسته د قسمونو د دوی نه دوی د قسمونو نه وروسته به دغه ورثو قسمونه واپس شي واتقوا الله او ویریږئ د الله نه د الله نه ویره کوئ واسمعوا او واورئ په قبولیت سره د الله رب العالمین احکامات د الله رب العالمین اوامر دا ومنئ والله لا يهدي القوم الفاسقين والله والله تعالی لا يهدي هدایت نکي القوم الفاسقين قوم نافرمانتا فسق نه مراد تقوا پرې خودل لیکل چې تقوا انسان پرې نو د هدایت نخپل محرومیږي یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم ایت کریمه کې اوس تخویف اخروی ورکې دي لپاره چې تاکید کې الله رب العالمین په تیرو احکام باندې د احکاماتو منی ځکه الله رب العالمین علام الغیوب دی په پټو سيزونو باندې الله رب العالمین په ذات دی الله په هر څه باندې پوهیږي او د قیامت په ورځ باندې د دې پوښتنه شته دی یوم یجمع الله الرسل یوم په کومه ورځ باندې یجمع الله الرسل چې راجمع بکي الله تعالی الرسل رسولان ويقول نو بوي ماذا اجبتم څه قبولوالی شوی و ستاسې د ستاسې څه قبولوالی شوی و د امت تاسې ته څه جواب درکړی و ګوره د دوی نه دعوت پوښتنه نه کوي چې تاسې څرنګه دعوت کړی و بلکې دې خبرې پوښتنه الله رب العالمین کوي چې د امت څه جواب درکړی و قالو دوی به ووایي لا علم لنا هیڅ علم نشته دی مونږ ته یا معنا دا ده چې تفصیلي علم مراد دی چې دوی تفصیلي علم مونږ ته نشته دی او یا مراد دا ده چې وروسته زمونږ د وفات نه د دوی علم مونږ سره نشته دی انك انت علام الغيوب انك یقینا انت علام الغیوب تخپوی الغیوب په پټو سيزونو ته په پټو سيزونو باندې ډېر خپوه ذاتي اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك دایته کریمه نه ورسته تر اخر د صورت پورې واقعه د عیسی علیه السلام ذکر کی او په دې کې لوی مقصد دا دی چې عبدیت د عیسی علیه السلام او داغه د مور ثابت کی چې دا ګوره الله رب العالمین ته محتاج بندگانو الله رب العالمین ته په نعمتونو کې محتاج او الله ته په معجزو کې محتاج او عیسی علیه السلام دا الہ نشي کېدلی ځکه دا عاجز دی محتاج دی الله رب العالمین ته او دا واقعات په سوره ال عمران او نور سورتونو کې دا تفصیل ذکر شوی اذ قال الله کله چې به وایي الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر یاد کا نعمت زما علیک پتا باندې وعلى والدتک او په مور ستا باندې مراد د دې نه قیامت دی چې قیامت کې به الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته دا خبرې وکړي اذ ایدتک کله چې مضبوط کړلې ماته بروح القدس په روح پاک سره مراد تینا جبریل علیه السلام دی جبریل علیه السلام همیشه د عیسی علیه السلام سره به ګرځېدلو نو ځکه الله رب العالمین هغه په ده باندې مضبوط کړی تکلم الناس خبرې دې کولې الناس خلکو سره فی المهد په غېږه د مور کې
سوره مریم کې به دې تفصیل راشي. کله چې يهودو په مور د عیسی علیه السلام تهمت ولګولو، عیسی علیه السلام گویا شو خپل خبرې شروع کړې. وکهلن او په پوخ عمر کې کله چې د اسمان نه راکیوزي قیامت ته نږدې هم د خلکو سره به خبرې کوي. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ او کله چې وښودلو ما تا ته الکتاب کتاب والحکمت او سنت والتورات او تورات والانجیل او انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ لکه اوس نور معجزات ته اشاره کی. وَإِذْ تَخْلُقُ او کله چې جوړاو تا من الطِّينِ د خټو نه كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ په شان د شکل د مرغه بإذنی په حکم زما. د خټې نه د مرغه شکل جوړ کړلو او بیا پکې پوکیا وکړلو. الله رب العالمین باغ ژوندۍ مرغه کړله. فتنفخ نو پوکاو به تافیها پاغې کې فتکونو نو شوبه دا طیرن مرغه بإذنی په حکم زما. د خټې نه به شکل جوړ کړو پوکیا به پکې وکړلو. الله به تینا روغ مرغه جوړ کړلو. وتبرئ الاکمه او جوړو ته الاکمه مرزادی وډون چې پیدایشي وډون به هغه به تا جوړولو. والابرص او برګي مرض والا بإذنی په حکم زما. دا ټول تا زما په حکم ما جوړول. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ او کله چې راویستل تا الموت مړي د ځمکې نه ودې مړي راویستل بإذنی په حکم زما باندې. عیسی علیه السلام به امر وکړلو چې قم بإذن الله پاسېږه نو مړی به پاڅېدلو. دا ټول د الله رب العالمین امر او د الله رب العالمین حکم و. نو دې معجزاتو کې عیسی علیه السلام الله ته محتاج و. وَإِذْ كَفَفْتُ او کله چې بند کړل ما بني اسرائیل عنک استانا ستا د وژنو نه مې بند کړل. اذ جئتهم کله چې راوړل تا دوی ته بالبینات ښکاره معجزات ښکاره دلایل او ښکاره معجزات دوی ته راوړل. وقال الذين كفروا نو ویل هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړو منهم د دوی نه ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو ښکاره. دا عیسی علیه السلام چې څه کوي په کوم معجزاتو بیانات کوي دا سحر دی او دا جادو دی. دا همیشه د باطل پرستو او د انبیاء علیهم السلام په مقابله کې د قومونو معمولو چې معجزاتو ته د سحر او د جادو نسبت کولو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ایت کریمه کې نعمتونه په عیسی علیه السلام ذکر کیږي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ او کله چې الهام واچولو ما إلى الحواریین په زړونو د حواریینو کې. حواریین دا ویل کېږي مخلصو دوستانو ته. د عیسی علیه السلام مخلصو دوستانو ته الله رب العالمین الهام وکړلو. هغې په زړونو کې مې الهام واچولو. وحی کله په معنا د الهام مې راځي. ان آمنو چې ایمان راوړي بي په ما و برسول او په رسول زما. قالو دوی ویل آمنا مونږ ایمان راوړی. واشهد او گواشه باننا مسلمون چې یقینا مونږه مسلمون منون کیو. ستا او ستا د پیغمبر خبره مونږ منو تابعداري کوو مونږه. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم دایتونو کې اوس الله رب العالمین هغه مطالبه د حواریینو ذکر کوي چې د عیسی علیه السلام نه کړو په باره د مائده کې. حواریین او هغه مخلص دوستان د عیسی علیه السلام راغلل او عیسی علیه السلام ته ویلي چې الله رب العالمین په موږ باندې یو درستخان را نازل کې او راویلېږي د دې دپاره چې زموږ دغه زړونه مطمئن شي دغه یقین مو مضبوط شي. عیسی علیه السلام د الله رب العالمین نه دعا وکړه. الله رب العالمین هغه مائده او درستخان راولېږلو. خو الله رب العالمین دا شرط کېښودلو چې ګوره تاسې به په ده کې ذخیره نه کوئ، ساتنې به په دې کې نه کوئ. هماغه و چې دوی راولګېدل د سبا دپاره به یې دا ساتل. الله رب العالمین په دوی باندې عذاب راولېږلو، شادوګان او خنزیران یې د دوی نه جوړ کړل. په دې واقعه کې الله رب العالمین عبدیت او احتیاج د عیسی علیه السلام اصلا بیانوي چې ګوره عیسی علیه السلام الله رب العالمین ته په معجزاتو کې محتاج دی، ځان نه څه نشي کولی بلکې الله رب العالمین ته محتاج دی. اذ قال الحواریون کله چې ویلې حواریینو هغه مخلصو دوستانو د عیسی علیه السلام ویلي یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم علیهم السلام هل یستطیع یقینا طاقت لري ربک ربستا ان ینزل چې نازل کې علینا په مونږ باندې مائدتن درستخان من السماء د اسمان. هل یستطیع کې دا هل بعض مفسرین ویلي دي چې دا په معنا د قد سره دی لکه هل اتاک حدیث الغاشیه او هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. معنا دا شو چې یقینا د ستارب دا طاقت لري چې په مونږ باندې
مائده او درستخان نازل کی. او بعضې مفسرینو دا هم ویلي دي چې حل په خپله معنا باندې د ظاهري معنا باندې، او د هغه وخت چې دوی په زړونو کې لا ایمان نو محکم شوی او نو مضبوط شوی. خو لیکن مفسرینو دې ته ترجیح ورکړې ده چې دلته دا حل په معنا د قد سره دی. نو هل یستطیع یقینا طاقت لري ربک رب ستا ان ینزله چې نازل کې علینا په مونږ باندې مائده درستخان من السماء د اسمان نه، یو ډک درستخان چې په هغې کې خوراک او هر څه موجود وي. قال اتقوا الله، قال ویل عیسی علیه السلام اتقوا الله ویریږئ د الله نه، ان کنتم که تاسې مؤمنین مؤمنان یې. عیسی علیه السلام ورته ویلې الله نه ویریږئ، داسې سوالونه پرېږدئ، هسې نه چې دا سبب د امتحان په تاسې باندې ونه ګرځېږي. همداسې هم شول چې الله رب العالمین دا مائده راولېږله، خو الله رب العالمین ویلې چې دا به ذخیره کوئ نه، د راولګېدل په هغې کې ذخیرې شروع کړلې. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا. د دې کریمه کې اوس سبب ذکر کړي. د دې حواریینو مقصد او هدف دا و چې زموږ زړونه په دې سره اطمینان کې شي، یقین مو په دې سره زیات شي. قالوا ویل دوی نريد غواړو مونږ ان ناكل منها، ان ناكل چې خوراک وکړو مونږ منها د هغې نه، وتطمئن او کلک شي قلوبنا زړونه زموږ زړونه په دې سره کلک شي. ونعلم او پوه شو مونږ ان قد صدقتنا، ان قد چې یقینا صدقتنا رښتیا ویلي دي تا مونږ ته، ونکون او شو مونږ علیها په هغې باندې من الشاهدین د ګواهي کوونکو نه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. کله چې عیسی علیه السلام پوه شو چې دوی هدف او مقصد صحیح دی، نو الله رب العالمین نه دعا وغوښتله. قال عيسى ابن مريم ویل عیسی زوی د مریم اللهم اے الله ربنا رب زمونږه انزل نازل کا علینا په مونږ باندې مائدة من السماء، مائدة درستخان من السماء د اسمان نه، تکونو چې شي لنا زمونږ د پاره عیدن اختره، لاولنا د اولنو زمونږ واخرنا او د وروستنو زمونږ. دا مونږ ته راولېږه چې دا زمونږ د پاره اختر شي، د موجوده خلکو د پاره وروستني خلکو د پاره. وآیة منک او نښه به شي منک د ستا د طرف نه، دا به د ستا یوه نښه وي د قدرت. ورزقنا او رزق راکه مونږ ته، وانت خیر الرازقین، وانت او ته خیر الرازقین غوره د رزق ورکوونکو نه. قال الله انی منزلها. د دې کریمه کې اوس اجابت د عیسی علیه السلام د دعا. قال الله ویل الله تعالی انی منزلها، انی یقینا ز منزلها نازلون کې هم داغه علیکم په تاسې باندې. ومن یکفر نو چا چې کفر وکړلو بعد وروسته دین منکم ستاسې نه چې دین وروسته چا کفر وکړلو، فإني نو یقینا ز اعذبه عذاب ورکوم هغه ته عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې عذاب به نه ورکوم داسې احدا هیڅ چاته من العالمین د مخلوقاتنا، به داسې عبرتناکه سزا در کوم چې بل چاته مې ورکړي نه. دې مایدې باره کې به مفسرینو لیکلي دي چې آیا دا نازله شوې ده که نه. بعضې مفسرینو ویلي چې کله الله رب العالمین دا شرط ولګولو نو دوی وروسته شول د خپل مطالبې نه، او بعضې مفسرینو ویلي چې نه، الله رب العالمین ګوره وعده کړې ده، الله رب العالمین خپلې وعدې لره پوره کوونکی ذات دی. الله وعده کړې وه، دا مایده یې نازله کړله او شرط یې همدا و چې ذخیره کوئ به یې نه. دوی راولګېدل، ذخیره یې کړل، الله رب العالمین په دوی باندې عذاب راوستلو چې دوی نه شادوګان او خنزیران جوړ کړل، الله رب العالمین د عذاب دوی ته ورکړلو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. آیت کریمه کې اوس بیا هغه مقصد ذکر کیږي، منځ کې واقعه د حواریینو ذکر شوه، اوس بیرته خپل مقصد ته راځي چې عیسی علیه السلام حال ذکر کېدلو، او دې کې به الله رب العالمین اشاره کوي لکه څرنګه چې بني اسرائیلو هغه مایدې باره کې ناشکري وکړله، نو دا رنګه د الله رب العالمین په حق کې هم دوی داسې کوتاهي کړې ده، الله سره شریکان جوړ کړي دي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ او کله چې وبوي الله تعالی یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، اانت آیاتا قلت للناس ویل دي خلکو ته، اتخذوني چې ونیسئ ما و امي او مور زما الهین حقدار د بندګۍ دواړه، من دون الله سوا د الله نه. قال وبوي عیسی علیه السلام سبحانک پاکی د تعالی را پاکی ده او ته پاکی د شرک نه.
ما یکون لی ندی جایز ما لران اقول چې زه ووایم ما هغه وینا لیس لی چې نه د ما لره بحق لایقه داسې وینا زه هېڅکله نه کوم چې هغه ما لره لایقه نی او مناسبه نه ان کنتو کچیر ما قلته ویلی داسې فقد علمته نو یقینا ته عالم پاغې ته عالم ذاتې او ته پوهه ذاتې پاغې باندې تعلم ما فی نفسی تعلم ته پوهېږې ما په هغه څه فی نفسي چې په نفس زما کې دي زما په زړه کې چې څه دي هغه باندې ته پوهېږې ولا اعلم او نه پوهېږم زما په هغه څه فی نفسک چې په نفس ستا کې دي آیت کریمه دلیل شو په دې باندې چې نفس دا د الله صفت دی خو څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي نور تشبیه به نه بیانې کیفیت به انسان نه بیانې او دارنګه تحریفونو تعویلونو او تعطیل ته پکې ضرورت نشته دی انک انت علام الغیوب انک یقینا انت علام الغیوب تخپ وی الغیوب په پټو سیزونو ته په پټو سیزونو باندې پوهه ذاتي ما قلت لهم الا ما امرتني به دا هم جواب دا سوال دی یا الله ما دې ته هغه څه ویلي دي چې تا ما ته امر کړی دی نه اخوا خبرې ما ورته نه دي کړي ما قلت نه دي ویلي ما لهم دوی ته الا مگر ما امرتني هغه چې امر کړی دی تا ما ته به پاغې سره تا چې ما ته په څه باندې امر کړی هماغه ما دوی ته رسولی دي ان یعبدوا الله چې خاص بندگی کوي د الله ربي چې رب زما دی او ربکم او رب ستاسې دی وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم یا الله تر څو پورې چې زه دوی کې وم زه په دوی باندې خبر وم خو لیکن کله چې تا زه واخیستلم اسمان ته دې پورته کړمه بیا دوی احوال زه نه لرم وکنت او مز علیهم په دوی باندې شهیدا خبره ما دمت فیهم ما دمت ترسو پوری چې زو مفیهم په دوی کې چې زه ترسو پوری موجودم نو د دوی د حال نه خبرم فلما پس هر کله توفیتنی چې پورا واخستم تا زه دې واخستلم یعنی پورته دې کړلم اسمان ته كنت انت الرقیب علیهم كنت انت انت الرقیب خاص ساتون کې علیهم په دوی باندې د دوی په هر حال باندې ته خبره وانت على كل شيء شهید وانت او تعالی كل شيء په هر یو سیز شهید حاضر او ناظری ته په هر سیز باندې حاضر ناظر ذاتی تا ته هر څه معلومات ته ان تعذبهم فانهم عبادك دا هم قول د عیسی علیه السلام دی ان تعذبهم کا عذاب ورکې ته دوی ته فانهم یقینا دوی عبادك بندگان ستا دي وان تغفر لهم او كتب خنك لهم دوی ته فإنك أنت العزيز الحكيم فإنك يقينا أنت العزيز الحكيم تزوروري الحكيم حکمت والاي داستا اختیار دی که عذاب ورکه او دارنګه که مغفرت ورته کې تزورور ذات او د حکمتونو والا ذات دا ناشنا آیات د نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه ټول قیام الليل په آیات کریمه باندې کړو او دا بار بار لوستلو ان تعذبهم فإنهم عبادك یا الله که ته عذاب ورکې نو دا ستا بندگان دي او که بخښنه ورته کې ته زورور ذات او حکمتونو والا ذات دی قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دې کریمه کې اوس الله رب العالمین بشارت او زیری ورکي کله چې عیسی علیه السلام برات وکړو دا مشرکین نه او دا خلکونه چې هغه عیسی علیه السلام د الله سره معبود او الہ جوړ کړو نو صلی الله رب العالمین ورته زیری ورکي چې د قیامت په ورځ باندې داسې رښتینو خلکو ته خسته بدلی ملاویږي چې هغه جنتونه دي او پاک کې نهرونه دي او داسې نور قال الله وبوي الله تعالی هذا يوم دا ورځ د قیامت مراد ده ينفع الصادقین فائدہ باور کې الصادقین رښتیا ویونکو ته صدقهم رښتیا ویل دا غوي چې رښتیا ویلي وي د قیامت په ورځ باندې به د هغوی دغه رښتیا ویل دوی ته فایده ورکوي لهم دوی د پاره جنتونه دي تجری چې بهیږي به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه الانهارو ولي خالدین همیشه به فیها په هغې کې ابدا همیشه رضی الله راضي دی الله تعالی عنهم د دوی نه ورضوا او راضي دي دوی عنه د هغه نه ذلک الفوز العظیم ذلک دا الفوز العظیم کامیابی د لویا یقینا چې دا کامیابی ده چې کوم انسان ته جنت ملاو شو د الله رب العالمین رضا کوم انسان ته ملاو شولا لله ملک السماوات والارض
سوره مائده ختمیږي نو الله رب العالمین بیا اعاده د مضمون کوي چې هغه توحید د الله رب العالمین دی او رد په نسواراو باندې الله رب العالمین د خپل توحید ذکر کوي اخر کې لله ملک السماوات خاص الله لره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د ځمکې دا وما او دا هغه څه فیهن چې په دې کې دي د ځمکې اسمانونو کې چې څه دي د هغه بادشاهي الله لره ده وهو على كل شيء قدير وهو وغا على كل شيء په هر یو څیز قدیر قدرت لرونکی ذات دی د سورة المائده لفظي ترجمه او مختصر تفسیر هم د رب العالمین په خاص فضل او کرم باندې سرته ورسېدلو د دې سورت هم ناشنا امتیازات او ناشنا ځانګړتیاوې د دې سورت وي یو خدای چې په دې کې حلال او حرام د الله رب العالمین ذکر شو چې هغه مخکې سورتونو کې نو دویم دا دی چې دې سورت کې الله رب العالمین ناشنا عهدونه او عقود ذکر کړل او خطابات د رب العالمین او نداءات الرحمن د رحمان ذات اوازونو په مؤمنانو باندې چې مؤمنانو دا کارو کوي دا کارو کوي دا او د دې کارونو نه ځانو ساتي او د دینه دارنګه دې صورت کې د موالات د کفارو نه منع وشو او د غي مختلف علتونه رب العالمین ذکر کړل او دې صورت ناشنا امتیازات د نور صورتونو نه الله رب العالمین دې صورت په ټولو احکام باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك